وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. دی الله تعالی په لار کې د هغه کسانو سره جنگ کوي چې تاسو سره جنگيږي او د حد نه مه تیریږئ. یقینا الله تعالی د حد نه تیریدن کوي نه خوښوي. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. او دوی ویژنې کوم ځای چې دی پیدا کوي او دوی د هغه ځای نه وباسئ چې تاسې یې ویستلي وئ. او فتنه شرک د دین اړول د قتل نه ډېره سخته ګناه ده. او د دې سره د مسجد الحرام په خوا کې جنگ مه کوئ تر دې چې دوی د تاسې سره په دې حرام کې جنگ شروع کړي. نو که دوی تاسې سره جنگ شروع کړي نو بیا دوی قتل کوي. د کافرانو سزا همداسې ده. فإن الله غفور رحيم. پس کچېرې د ایمان اشول نو یقینا الله تعالی ښه بخښونکی بې حده رحم کوونکی دی. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. او د دوی سره جنګېږي تر هغې چې فتنه او د کافرانو زور پوتې نشي او دین ټول د الله تعالی د پوره شي. نو که دوی منع شول نو هېڅ زیاتی نشته مګر په ظالمانو باندې.